د بانی خلق نوستای دا خبره واضحه دو میډیا هدو چې شاهرخ آیس اونیشا چارس دا د کینټ نه روزي ښه په پری پلان روزي د کینټ جاسوسون یې روبوسي میډیا موجوده دو که چیرې د نوم کړل پښتنه غوړي چې په کینټ کې په کوم ځای کې دا شی میلاویږي او څوک یې روبوسي بیا میډیا دو بیا دامونه پښتنه وکړو سټه بیا اوس دا بیان هویر کا چې په کینټ کې دغه میجر دغه اولدور او دغه تنې دور یې روبوسي او هغه ته څوک ورکوي یغې نه بعده صمد حاجي میش داسې نه کسي چې دا یو د پی ټي ایم د بانی خورې مشر دی صمد حاجي د بانی خورې د هر ظالم خلاف دا اوس پورته کړی دی د هر مظلوم ملګري یې کړی دو چې د چا سره ها شوی دو آکه د سیاسي ورکر سره شوی دو آکه په قومي شوی دو آکه نور په علاقې شوی دو صمد حاجي میش هیڅکله دا خال ته په دا وجه نه پرېږدي چې دا د پی ټي ایم دی صمد حاجي د بانی خورې مشر دی د بانی قومې دا تسلیم کړی دی چې دا د میش د خورې نماینده دی او د بانی خورې په صمد حاجي باندې انتها زیات زړه باد دی انتها زړه په باد دی پوت شوه د ده داسې قسم حرکات داسې قسم اف آی آر دا د نسل ظاهروي د دغه ریاست نسل ظاهروي د دغه ریاست کردار ظاهروي چې دا د کوم اف آی آر کړی دی او په کوم اف آی آر کې دی بوته هغې نه بعده زه یوه کیسه کړل غوړه بانی د میش دی زه جاني خیل یا بانی د میش کوم دی بانی د میش د تجارت بازور دی دا میش مخته چاته نه ورکړی بدامني ته ویس یې بیا هم نه ورکوي که جاني خیل دی که بکا خیل دی که ډمیل دی که نیراړ دی که کاکي دی که اوید دی دا میش ټوټل غونډ ورینایي دا یو اتفاق ته یوه خبره دو جرګه در وغوښتله شي په جرګه کې د مضبوطې پرېکړې وشي په جاني خیل کې جاني خیل هدې توسې د بانې خورې یوه حصه دو دا فریودو زه وکه درته نن ګایز د جاني خیل د سردي خیل یار یې بیا بان کړه د جاني خیل اپریشن یې دلته مخته میاشت کا جاني خیل کوم علما مشر زون د سار په سودو دا نه مشره سار په سودې ختم کو اکیله مخته ورته نوسوي روډینه ور بندول ټیم یې ور کو په موکا جرګه وغوښتله چې شای ښه نشته د سار په سودو دا میش بیا هم په دا جرګه کې حیایي چې د سار په سودو میش جاني خیل بیا هم ورته چګېږي خو د بانې کوم د دغ تکړه کوم نه دا یو سوال کو چې په دا تکلیف کې چې توسې همیش سره وې کم از کم چې توسې آواز هم ویر سره آخري تجویز مې دا دی چې جرګه دا وشي خو د ګپې جرګه نه بانې کوم دا اور وي خال ډېر نشته خو په میډیا دا اور وي ګوره دا حالات دغه ځای کې ته نه درغلی چې میش ګاپ سره لګوي سار په سودو یې کو جاني خیل بکه خیل وې د سار په سودو کو بانه یې مې د سار په سودو کو جرګه وشي خو په یخ ځای نه چې په لکي ګټ کې او په خا کې شي یا جیل په مارکیټ کې دا مو رایه دو جرګه دا وشي احتجاج دا وشي د کینټو ډي آی جي دفتر مخته دا وشي که سهار تلل بیا دا روشي پوته شوه که تاسې یایي چې نه نرمه وایي ځوانون په جذبات کې دي دا د نرم خلق نه دی دا به عزته شربخور خلق دی دا د چا په عزت نه دی دا د چا په لوټ کول نه دی دا واضح تی میشته او څوک ځنې پوته ښه نه دي دا خلک ته میش بیا حیایي دا یوه کیسه دغه ځای کې نه بیا ورکړه چې جاني خیل ما تنګوه جاني خیل ما تنګوه دا روډ یې کولاو که چې نیکې کولاو دا واضح درته یایه چې لیاو میش جلینه وي او لیاو مرګینه وي په دغه کامې ورځې کې نن جاني خیل جرګه ورته رغوړي واضح خو شي چې لیاو میش مړه وي او لیاو په جلینه کې وي خو دا د مو په قسم بیا قسم کړی وي چې دا روډو ته کولاوې زړه دې خوښ وي کولاوې وې ها مهرباني
نن چې دا کیمه غونډه جوړه شوې ده د صمد حاجي په حواله چې دی کیم نیولی شوی دی او په ده باندې کیم بې بنیاده او غلطه افیارونه شوي دي مطلب د منشیات د نشې په ده پسې لیکلې شوي دي دا کیسه موږ وکړو چې دا د نشې مرکز د نشې کاروبار دا چا کړی دی او الزام یې په معصوم په غریب ولس لاګي